طالبانو دا ستوري څه ویستل کیږي، دا د ورځې هم ویستل کیږي او د شپې هم ویستل کیږي. ښه اصل علت یې داسې د طالبانو ورونو، تاسې ما په خبر ځان پوه علما د علمي هیئت وایي، لکه موسی خان صاحب په هیئت صغرا او وسطا کبرا کې هلته داسې وایي، وی دا هغه څه دي، د پاس په فضا کې نورې سیارې دي، د هغو سیارو نه ډبره را جدا سي، تیز مزل کوي یوه ډبره ترې را جدا سي، نو چې را جدا سول هغه کته را روانه سي، نو چې را روانه ځکه له مداره چې ووته له کته را روانه سي، چې را روانه سي نو ډېر ګړندی حرکت کوي. یو خو د موږ کره ده د مځکې، یو د مځکې د کورې په سر یوه بله بخاري کره ده چې مخکې مې درته ویلي ول که نه، هوا ده. نو دا چې د هوا طبقې ته راورسېږي نو دې سره ټکر وکړي، چونکې ډېر توند حرکت کوي، چې دې سره ټکر سي اور واخلي، په اور باندې بدله سي، وسوځېږي مځکې ته راځي نه، که نه یي که مځکې ته خو دا ډبرې را رسېدلې، مځکه به بیخي څوک ونه که دا د مځکې هغه ده رادار سیستم ده. الله عز وجل په دې باندې هغه توغندي هغه کوي، هملته هوا کې خون ساسي، کله کله یو د دې توغندیو نه مځکې ته راځي. علما وایي د محمود غزنوي رحمه الله توره وی د همدغې ډبرې نه جوړوله چې دا ډبره شیراز د ایران کې غورځېدلې وه. تاسې که څومره وخت مخکې په یاد 11-12 کاله مخکې وروسته هم یوه ډبره ولګېده، اوس هم کله ساینسدانان وایي یوه ډبره روانه ده، یا به مځکې ته نږدې د مځکې اتموسفیر سره نږدې تېره سي هوایي طبقې سره او په مځکه نه لګېږي. نو طالبانو دا ویستل اوس نه، مخکې له اسلام نه دا د ورځې هم وي طالبانو، د شپې هم وي، خو د ورځې خو ښکاري نه، لږ 20 ساعته ده، خو د ورځې او دا د اسلام نه مخکې م ول روح الماني دلته بحث کړی د صرف د اسلام په راتګ سره د رسول صلی الله علیه وسلم له راتګ سره څوک وګرځېدل؟ ډېر سول. طالبانو ورونو څومره دنیا کې چې مادي مخلوق د ماده ده، د مادي مخلوق هر یو بلورات لري، د هر یو مادي مخلوق بلورات د بلوراتو نه څوک ده مغایر د طالبانو، د هر څوک د هر مادي مخلوق بلور لري، هر بلور چې ده هغه د بل مخلوق له بلور نه څوک ده تغییر د طالبان. ډېر تمرکز به انشاءالله سبا ته چېرته درته وکمه چې دا یو نوی علم د طالبانو په دنیا کې د بلوراتو علم ما ته اوس یې له راپو یاد سو، ما خو بیخي تاسې ته کړی نه د طالبانو دا اوس راپو یاد سو، دې چې بیا به زه طالبانو داسې وکم سبا ته به انشاءالله مونږ په دغه علم باندې چېرته که جای راغی درته به یې وکم بس، خو دلته به اوس لږ لنډ درته وویمه. نو دا نږدې طالبانو ته به معلوم سي، ما ته دوی دا نورو ته به معلوم سي که به معلوم نه سي، دا بلور ده. یو رقم ته شیشې د بلوري شیشې که نه، د قندیلي شیشې غوندې څه یي ښکاري درته، دا او دا. طالبانو ورونو دنیا کې چې څومره اوبه دي، څومره اوبه، هرې اوبه چې څوک کې منجمدې کې یخې کې داسې بلور پکې پیدا کیږي، دا د هرې اوبو بلور د بلې اوبو د هغه نه څوک مغایر کیږي. طالبان خبر باندې پوه شوله یا؟ دا نه تنها په اوبو کې ده، د دنیا په ټولو مادي شیانو کې د هر شي بلور د بل هغه نه څوک ده تغییر د طالبانو. دا اوس که تاسې فکر وکئ، دا د علم بیولوژي علما نه څه ورته وایي، دا مځکې چې هغه کوي د جیولوژي علما، د علم جیولوژي علما طالبانو دا معلومات کوي چې دغه خاوره او د هغې خاورې سره مناسبت لري. مثلا کانت رتقا دا مځکه مخکې یوه وله فتقناهما چې داسې انفجار راغی طالبانو، دا مځکه یې بدخشان ته واره کړه، دا مځکه یې هلمند ته واره کړله. نو دوی چې دا بلور چې سره ګوري د دې مځکې بلور دغې مځکې بلور دا طالبانو یو ول سره خبر باندې پوهېږئ. تاسې فکرونه کوئ چې نن دنیا کې به دنیا په موږ باندې هډوکی دی چې په لاس ورسي معلومات دې کوي چې ته څوک یې،
دنیا نن دومره په مخ تللې، ته به وایې چې زه به څه پته لګېږي که نه، ګیره به مې داسې مه وایه چې نه پوهېږې، بلور نه دې معلومات کوي. مکمل معلوماتونه د انسانانو کېږي، نه تنها د دې بلکې د چا معلوماتونه کېږي، د بلوراتو نه، دا جوړښتونو د ټولو مادیاتو، څومره مادیات چې الله عز وجل پیدا کړي دي، د ټولو هغه کې څه ورته وایي مادي مخلوق کې دا بلور یې چې دا بدل د له بل یو نه، دا نږدې طالبان چې ګوره دې شکل ته ګوره، دې شکل ته ګوره او دې شکل ته ګوره، هر یو دا بلور چې ده د بل له شکل نه څوک ده. او آفرین، دا د هر یو له شکل نه بل بدل. دغسې ملا ګوګل نه چې بیا پوښتنه وکړي عکسونه بلور ورته ولیکئ، تاسو ته هغه عکسونه رالیږي. کرسټال، آفرین، دا کرسټالي شیشې څه یي طالبانو ورونو؟ دا هغه دي چې عربي کې دا نوم ده که نه، کرسټالي شیشې، یا هغه ورته ولیکئ یا بلور ورته ولیکئ، ستې درته راړئ. نو دلته تیار کتاب کې شته. نو دا د دې مطلب ده چې د هېڅ شي اصل هم نه ورکېږي، هر یو اصل معلومیږي. دا طالبانو نن زمانه کې ډېر پرمختللی درس ده. مثلا یوه ښځه زنا وکړي، بچی پیدا سو، دی وي دا د ما زوی نه د طالبانو ورونو هلته چې دا معاینه وکړي را معلومیږي. نن دنیا دومره په مخ باندې لاړه طالبانو ورونو چې فکر ته پام وي، دنیا ډېره په مخ باندې تللې ده او ډېر قوي مزل دنیا شروع کړی ده. الله عز وجل دې موږ په حال باندې رحم وکړي. نو الله څه وی من شیء الا عندنا خزائن وما ننزله الا بقدر معلوم. هر شی موږ په چا نازل کوو؟ په خپل مقدار، خپل اندازه لري، خپل اصول لري، یو په بل کې بدلیدلی نسی.